سلور سلویختم سوال دی چې د الله تعالی په لار کې د جهاد څه حکم دی؟ جواب: د الله تعالی په لار کې جهاد د مال په ذریعه سره یا د خپل ځان په ذریعه سره یا په جبه باندې فرض دی. ځکه قرآن مجید په سورة التوبه کې الله سبحانه وتعالى فرمای: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. انفروا تاسو د الله په لار کې وځئ، خفافا وثقالا سپک وي کدرانه وي، وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. د الله په لار کې خپل مالونو سره خپل نفسونو جانونو سره jihad وکړئ. نو د دې وجنه د الله په لار کې jihad کول دا فرض دي. دغه شان حدیث کې راځي، امام ابو داود رحمه الله په سنن ابي داود کې دا حدیث نقل کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: جاهدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. تاسو د مشرکین سره jihad وکئ، باموالکم خپل مالونو سره، وانفسکم خپل نفسونو خپل ځانونو سره، والسنتکم او خپل جبو سره د مشرکینو خلاف jihad وکئ. د مال په ذریعه jihad دا مطلب چې خپل مال یو مجاهد ته ورکا، د الله په لار کې ولګوه. نفس سره د jihad دا معنی چې خپل د jihad میدان ته وځه، او جبه سره د jihad دا معنی چې دغه جبه د کفارو خلاف استعمال کړه، په دې باندې jihad وکړه. نو د دې وجنه د الله په لار کې jihad کول د مال په ذریعه سره، د نفس په ذریعه سره او د جبه په ذریعه سره دا فرض او واجب دی.